ملګرو په دې شعرونو کې د بغلان هیڅ ذکر شتون نه لري، خو د بغلان افغانستان عنوان په خپله شهید ګیلمن دې شعرونو له ورکړی و. دا عنوان یې ولې ورکړی و دې شعرونو ته؟ د دې سوال ځواب را سره نشته، خو یو لامل دا کیدی شي چې په دې کال په بغلان کې سیلابونه راغلي وو چې په سوونو کسان پکې شهید شوي وو. اجمل اټک یوسفزئی صاحب وایي چې پوهیږم چې دا سرلیک به همدې پیښې سره تړاو لري. راځئ ملګرو تاسو هم دغه خوندور شعرونه واورئ. په وینو سور پر هر دې کړمه، په وینو سور پر هر دې کړمه، د مور په غیږ کې ترهګر دې کړمه. په وینو سور پر هر دې کړمه، د مور په غیږ کې ترهګر دې کړمه. چې ته عسکر شوې نو طالب شومه زه، چې ته عسکر شوې نو طالب شومه زه، چې ته طالب شوې نو عسکر دې کړمه. زه دې په هر رنګ کې وژلی یمه، زه دې په هر رنګ کې وژلی یمه، کافر د پاسه په منبر دې کړمه. افغان بچی یم در په در دې کړمه، افغان بچی یم در په در دې کړمه، خس په کالدارو په ډالر دې کړمه. په ګیلمن هیڅوک زړه نه خوږوي، په ګیلمن هیڅوک زړه نه خوږوي، قتل په داسې چل هنر دې کړمه. په وینو سور پر هر دې کړمه، د مور په غیږ کې ترهګر دې کړمه، د مور په غیږ کې ترهګر دې کړمه.